أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. مایکروسافت ایکسل سیریز لیسن نمبر 3. په تیرو دوه سبقانو کې موږ پر اول سبق کې د مایکروسافت پر انټرفیس خبره شوې، په دویم کې بیا د ریاضي بنیادي عوامل چې په هغه کې اول جمع او پر هغه باندې موږ خبره وکړه چې هغه پر څو طریقو کېدل، څنګه کېدل، هغه په تیر سبق کې وګورئ. په دې سبق کې دا درې شیان لیکل شوي: سبټراکشن، ملټیپلیکیشن او ډیویژن. اول پر سبټراکشن خبره کوو چې هغه ته منفي یا په اصطلاح موږ تفریق وایو، دویم چې دی ضرب دی، دریم تقسیم دی. پر دې باندې به سلسلهوار پر هر یو باندې جلا جلا خبره کوو او بیا به دوی سره میکسو هم چې کله موږ غواړو چې په یو سوال کې ضرب او منفي سره ګډ کړو یا جمع او تقسیم سره ګډ کړو یا ضرب او تقسیم سره ګډ کړو، دا موږ څنګه کولی شو. پر دې مکمل به انشاءالله نن خبره کوو. اول وار راځم دلته دوه عدد لیکل شوي دي 821. زه غواړم د 821 وباسم. د دې دپاره به ایکول ساین به ووایه، بیا به راسئ دلته به کلیک وکړئ، د کیبورډ څخه به د ماینس ساین ووایه، ماینس یعنې په اصطلاح منفي چې موږ ورته وایو، د منفي بټن، او بیا راسه په دا ځای باندې کلیک وکړئ، انټر یې کړه، دا به 688 راسي. دویم شی چې دی هغه زموږ دی دا ضرب دی. د ضرب دپاره راځم 450 په 230 کې ضرب کوم د برابر ساین، او بیا راځم دلته کلیک کوم، بیا شفت 8 د ضرب دپاره استعمالیږي، دا سټوریج کم دی، بیا دې په دا ځای باندې کلیک کوم، انټر کوم یې 450 230 سره ضرب کې 1,3500 راځي. بیا که چیرې غواړم چې تقسیم وکړم، د تقسیم دپاره د برابر ساین، او بیا راځم دلته کلیک کوم 500 باندې، بیا به سلیش وایي، سلیش دلته د تقسیم کار کوي، بیا پر دا ځای باندې کلیک وکړئ، انټر به یې کړئ، دا به 25 راسي. اوس د ضرب خو یوازې موږ ته د کومه طریقه وه، د سټار والا طریقه وه، شفت 8. دویمه طریقه هم ستا په دې کې د پروډکټ ده. که ستاسو چیرې په یاد په جمع کې موږ داسې هم کوی سول چې فرض یې که دوه عدد هم سره جمع کوی سو، درې هم سره جمع کوی سو، لس هم سره جمع کوی سو، سیم دغه طریقه موږ ته په ضرب کې هم کولی سو. که غواړو چې یو ایرې موږ غواړو چې سره جمع یې کړو، یعنې یو عددونه په یو لاین کې لیکل سوي، فرض یې که 30 90 10 90، دا غواړم ټوټل ضرب کوم په یوه واره باندې، د برابر ساین به وم، پروډکټ، بیا راځم دلته دا ټوټل سلیکټ کوم، د دا سره سره کش کړه تر دا ځایه پورې، صحیح سو. بیا د انټر بټن و، دا به دغه شی ځینې جوړ شي، صحیح سو. دا مې ټوټل سره ضرب کړل، یعنې یا دیش په 90 کې ضرب کړل، جواب یې راووتی، بیا هغه په 10 کې ضرب کړي، بیا جواب راووتی، هغه بیا په 90 کې ضرب کړي، جواب دا شی راووتی. دا زموږ ضرب و، خو کوم ضرب؟ د پروډکټ والا ضرب. هغه ضرب د شفت 8 والا ضرب د ستوري، دا د پروډکټ والا ضرب دی. خو که چیرې موږ دا رقم عددونه سره ضرب کوو په یوه وار، دا بیا موږ سټار والا باندې نوس کوو، یعنې په شفت 8 باندې هغه کار مو نوس کولی، دا صرف موږ د پروډکټ د لارې کولی سو. دا خو ساده ضرب، منفي او تقسیم و. اوس که چیرې غواړم چې دوی سره میکس کړم، موږ څنګه کولی سو؟ اول وار راځم د برابر ساین، بیا سم، بیا راځم دا درې عدد سره جمع کوم، دا خو د سره جمع کړل، براکټ بندوم، بیا دا عدد ځین ماینس کوم، د ماینس ساین، بیا پر دا ځای باندې کلیک وکړئ، د انټر بټن 100 به راسي. ښه، دا خو موږ د ضرب او د جمع میکسینګ سره وکړئ، او دې ته مو خانې په لاس ورکړي، یعنې دا سیلز مې په لاس ورکړي چې په کومه سیل کې به ما کوم عدد لیکلی و. اوس کله داسې وي چې زموږ سیلز نه وي په کار، اوس ګوره دا سیل خو د دې دپاره دی که زه بالفرض اوس راولاړ سم دا عدد واخلم چینج یې کړم، مثلا زه په دې کې ولیکم چې 90، انټر یې کړه، جواب دا دلته بل کوم راووتی که نه راووتی. که چیرې دا سیلز واخلم ور چینج یې کړم، مطلب 30 دی، دا په 300 باندې بدل کړم، انټر یې کړم، دلته جواب دا دی بدل شو. اوس یو سړی وایي زما خانې نه دي په کار، یعنې زه دا پروسس مزید اوږدوم نه، زه صرف څو عدد دی هغه مې په کار دي، د هغو دپاره بیا موږ خانې په لاس نه ورکوو، ساده عددونه درته په لاس ورکوو. لکه مثلا برابر ساین هم دته وایم چې 40 جمع 10 جمع 50، دا خو به سره جمع کې، بیا به ځینې وباسې 10، انټر یې که جواب یې دا شی راوځي. بیا که چیرې زه غواړم چې د تقسیم و منفي سره ګډه کړم، د هغه هم ترتیب د هغه رقم دی، د برابر ساین به ووایه، اوس به راسې دا عدد به راواخې، تقسیم به یې کې پر دې عدد باندې چې جواب یې راووتی، د هغه څه به منفي کې دغه عدد،
اوس د انټر بټن و جواب یې دا شی راوځي. دا خو د عددو والا چې موږ غوښتل چې عددونه په لاس ورکړو. نو اوس موږ خوښه ده که چیرې سیل په لاس ورکړو هم یې ورکولی سو، که چیرې ساده عددونه په لاس ورکړو هم یې په لاس ورکولی سو.